السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. دا درس زموږ 18م درس دی. په دې درس کې به بعضې موضوعات وایو، بعضې تازه نومونه دي، نوي نومونه دي. نو درس پیلول نه مخکې هیله تاسو نه یو سوال کوم چې آیا د درسونو څخه راضي یاست که نه؟ اوس خو روزانه ورځنی د تاسو ته جملې جوړوم او فیسبوک پاڼه کې نشروم. انشاءالله فیسبوک کې به ډېر ژر لایف برنامه مو لرو، البته صوتي لایف. تاسو به واتساپ کې زنګ وهئ، انشاءالله زه بیا نمبر خپروم، تاسو به واتساپ کې زنګ وهئ او فیسبوک کې به البته ویډیویی لایف نه راځو، صوتي आवाज په حساب لایف به راځو، آډیو لایف به راځو انشاءالله. نو لایف برنامه به کوو انشاءالله. ستاسو که مشکلات شي هغه لایف برنامه کې په لنډه توګه سوال او جواب هم کولی شئ، او هر څه مشکل وي په ترتیب سره مخکې ځو. مقصد تاسو ما سره مرسته کوئ، د تاسو سره مرسته کوم. او یو خبره ده چې درسونه حتما شیر کوئ، زیاتره ډیر کم شیر کوي، ډیر زیات پریدي. نو هر درس چې تاسو 2 ګروپونو کې شیر کوي، هر یو ډیر دوستان، ډیر مینوال نور هم پیدا کیږي. نور خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. دا درس په دې پاڼه کې ده، 93 پاڼه کې ده. استمع واعيد اورم او تکراروم. الرياضيات رياضي، العلوم ساينس، علوم ساينس، الحاسوب كمبيوتر، حاسوب كمبيوتر، اللغة العربية، الرسم، الرياضة سبورت. دی محادثې نه تیریږو، ځکه دا باید آډیو د دې ځان ته سی ډي هغه باید تاسو واورئ، او د کلمو ته دلته بیا هغه جملې لیکل کیږي. نو دې درس نه تیریږو. دلته وایي استمع الى المحادثة الهاتفية، و اورم د هغه محاوره د ټلیفوني محاوره، ثم اجيب عن الاسئله، او بیا هغه سوالونو ته ځواب ورکوم. نو فلحال دې نه تیریږو، ځکه موږ سره هغه محاوره نشته چې کوم په ټلیفون کې شوې ده. نو دلته راځو. اصل وصل کوم بین الکلمة و مقابلها، د دې کلمو مابین کې چې د دې کلمې سره کوم مناسب دلته ده هغه وصلو. نو قبل مخکې د قبل مقابل کې څه راځي؟ قبل مخکې وروسته بعد. قبل مخکې وروسته بعد. امس پرون، د امس پرون ضد څه شی ده؟ غدن. امس پرون، غدن سبا ته. قبل امس ابل پرون، قبل امس ابل پرون. ضد مقابل کې څه ده؟ بعد غدن. بعید لري مقابل کې نزدې راځي کنه، قریب. هنا دلته، هناك هلته. يمين خلاص، يسار چپلاس. هذا مذكر، هذه مؤنث. هذا هناك، هذا دغه، هناك هاغه هلته. نو دلته مرادو دا هم د شی نه لري. و د الف اصل بین الف وما يناسبه من باء، وصل کوم الف او هغه چې مناسبي په با سره. الدرس الثالث، درې ته کومه څه لیکل کیږي؟ الدرس الثالث، نو دا وصلو لاندې دلته. الدرس الاول دلته، الدرس الخامس دلته، الحصة الرابعة دلته، الحصة الثانية دلته، الحصة الأولى دلته. ودې کوم څه تازه چې نشته. اصلي درس زموږ ننني درس کې دا د استمع و اعيد. الفعل الماضي ان شاء الله موږ به ډیر ژر ګرامر هم پیل کو پاڼه کې. ډیر دوستانو د ګرامر خواهش کړي، نو ان شاء الله ډیر ژر به ګرامر خپرو ان شاء الله. نو دې درس کې الفعل الماضي تیر شوی زمانه ماضي فعل وایو.
چې یو کلمه موږ څنګه ماضي ته اړولی شو. نو دلته په لنډه توګه تاسو ته ویلي هر هغه فعل چې وي هغه سره تاسو مثلا ته جمع ته اضافه کړئ. اوس انا ته څه راځي، انت څه راځي، انت انا زه، انت ته، انت ته مؤنثه، هي هغه. نو اوس مثالونو کې چې تاسو ته وایو پوهیږئ. فلحال ابتدا ده، نو ابتدا کې انشاءالله په ګرامر کې به هیڅ وخت سر نه هغه کوئ په تنګېږئ به نه. اوس مثلا موږ وایو انا اکتبو، زه لیکم. دې ماضي څنګه جوړو؟ انا اکتبو. اوس وایو انا کتبتو، انا کتبتو ما ولیکل. انت کتبت تا ولیکل. انت کتبت تا ولیکل. هي کتبت هغې ولیکل. انا مسحت ما پاک کړه، یعنی تخته. انا مسحت السبوره ما تخته پاک کړه. انت مسحت تا پاک کړه. انت مسحت تا پاک کړه، مؤنث انجلۍ. هي هغې پاک کړه. انا قرأت ما ولوله. انت قرأت تا ولوسته. انت قرأت تا ولوسته. هي قرأت هغې ولوسته. انا فتحت ما خلاص کړ. انت فتحت انت فتحت تا خلاص کړ. انت فتحت تا خلاص کړ. هي فتحت هغې خلاص کړ. نو دلته متکلم سره صرف تا او ضمه راځي. کتبتو یعنی ما ولیکل. مسحتو ما ولیکل. ګور اصلا کې خو کتبه ده، کتبه ولیکل. کتبتو ما ولیکل. انت کتبته. ګوره دلته کتو راغی، دلته موږ وویل که انا سره تو راځي، انت سره ته. کتبته، شربته، اکلته، ټول سره دغه شیان راځي. متکلم څوک چې خبرې کوي، چې غواړئ هره کلمه ماضي ته واړوئ، تا تو متکلم ته تو ویل، مخاطب ته چې مذکر وي ته، چې مؤنث وي ته، او چې غایب یا دریم شخص وي هي کتبت ته او سکون سره راوړئ. نو دا زمونږ د ماضي هغه وه. هیله وه چې یاد شوې وي. که څه پوښتنه وي کومنټ کې کولی شئ. او انشاءالله دا بیا موږ د فعل الماضي ګرامر درس کې بیا دا په پوره وضاحت سره هغه کو. دلته یو اوس ابتدا ده، صرف یو څو مثال یې ورکړي دي. اکملو بتا فی آخر الفعل واضعه حرکه لمناسبه علیها. وایي دلته تکمیلوم په تا سره فی آخر الفعل، په آخر د فعل کې وضع والحرکه او حرکت ورکوم هغه چې دې ته مناسب وي. انا کتب دلته چې راځي تا ورکو، خو انا سره تا چې راځي تو ضمه راځي. انا کتبتو تا او پیش. انا کتبتو عنوان الدرس. وانت مسحت. ګوره تا سره مسحت انت. وانت مسحت السبوره. وانت اغلقت الباب. انت اغلقت المؤنثه ده. وهي فتحت نافذه. انا جلست وانت قمت. وانت سألت وهي اجابت. وهي اجابت. نو فعل ویډیو زیاتیږي. فعل هم دومره درسو په فعل الماضي کې چې هر څه سوال لرئ هیله کوم چې کومنټ کې کولی شئ. صرف تاسو دومره یاد کړئ چې انا سره په فعل الماضي کې هر کلمه چې تا راولو پیخ. انا کتبتو چې هر فعل وي، انا شربتو، انا غسلتو، صرف چې څو خبرې کوي متکلم ته تو راځي، مخاطب ته ته منګه استعمالو. د کلمې آخر کې دغه کلمې راوړئ، بس ټول کار کیږي. دغه کلمې تو، ته، مؤنث ته تی، او غایب ته دریم شخص مؤنث ته دا راځي. نو هیله کوم چې درس مې یاد شوی. هر څه پوښتنه چې وي هیله کوم کومنټ وکړئ. بیا هم وایم چې درسونه فیسبوک کې ګروپونو کې شیر کوئ او خپل پروفایل کې شیر کوئ. که څه هر څه پوښتنه وي بیا هم کومنټ کولی شئ. نو انشاءالله ډیر ژر به نور درسونه به نور هم زیاتو. که څه پوښتنه وي
یا پیشنهاد وي هیله کوم بیا هم کومنټ میسج کولی شي پاڼې ته. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.